रहीम और असुनना दर्स मंगा वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए एडिटिंग नन बद एडिटिंग मुताबिक जताइस्ता खबर कोमा नो एडिटिंग की लुमड़ने खबर चुकुंदा आगादा automatically add of your total will appear after the selected cell دغه کومه علامه چې تاسو ته بده کې ښکارا کیږي دی علامه توی سیگما ساين دې د کوم ساين وای سیگما ساين دې ته مونږ وایو او بده کې مونږ ته دی درې سلو پنځه فنکشن راوچې د کړی دي او دا فنکشن په واسطه باندې مونږه محاسبه کولای شو. اوس خبره مونږ سره دار چې یواز د محاسبه په دې فنکشن باندې کیږي کنه دې لپاره نورم سشتا نو زه به تاسو ته پکسل کوم چې پکسل پروګرام کې د محاسبې لپاره یو خاص قانون او طریقه موجوده ده چې دا هغه طریقې په واسطه باندې کولای شو مونږه یو محاسبه وکړو او هغه دلته راوړو. لومړی د محاسبې لپاره چې کومه طریقه مونږ استعمالو هغه ته ویل کېږي بیټماس لا. کوم قانون چې د محاسبې لپاره استعمالیږي هغه قانون ته مونږه بیټماس لا ویل شي، یعنی مطلب بیټماس قانون. بیټماس د څه مطلب دی؟ د بینه مطلب بریکټ او همداشان د اینه مطلب موږ سره بده کړي ایکسپوننٹ ډیویژن همداشان ملټیپلیکیشن او اخره کې ایډیشن همداشان پدې کې سبټریکشن. دا یو قانون دی په دې ایکسل پروګرام کې د محاسبې لپاره استعمالیږي. خو دا قانون بیا په دې فنکشن پورې اړه نه لري. ایکسل کې محاسبه دوه قسم مونږ کو، یو محاسبه د سری چې هغه د فنکشن پورې اړه لري او یو محاسبه د سری چې هغه د فارمولې پورې اړه لري یا دغه قانون پورې اړه لري. نو فنکشن کې څه دی؟ اول تاسو پیژنئ فنکشن. what is function؟ نو موږ دا سوچي فنکشن نو فنکشن تعریف موږ داسې کوو چې فنکشن is a special character or a special name which performs for a special task. فنکشن خاص کریکټر دی یا نمونه دی چې د یو خاص مقصد د پاره تر استفاده کیږي. خاص کریکټر یا خاص نمونه دی چې د یو خاص مقصد د پاره د څه کومنګ استفاده کوي. مثال پړول SUM. دا SUM دا یو خاص نوم دی کنه، سمیشن معنا ورکي یا د سم معنا ورکي. خدای یو خاص مقصد د پاره استعمالېږي. لکه مثال دی ایډیشن کوي، بل کار نشي کولای. فار ایگزامپل ایوریج دې موږ ته اوسط روباسي.
یا فار ایگزامپل پروډکټ دې موږ ته ملټیپلیکیشن کوي په داسې ځینې خاص نومونه چې هغه د یو خاص مقصد دپاره استعمالیږي دې ته موږ ویلی شو فنکشن او فارموله څه ته وایي فارموله داسې چې په هغې کې دا کرکټر یې نه وي په هغې کې د جمع او د ضرب تقسیم د ماینس د دې علامې موږ استعمالوي نو دغه قانون چې کوم دی دا بیډماس دا قانون دا د فنکشن پورې اړه نه لري دا د فارموله پورې اړه لري فارموله کې د دې نه استفاده کیږي لکه زه به تاسو ته د دې یو اگزامپل په ایکسل پروګرام کې درکړم که موږ یو دوه درې عدد راوړل لکه ما ولیکل 2 بیا مې ولیکل 5 بیا مې ولیکل 4 بیا مې ولیکل 3 اکول دا راواله جمع کا د دې سره ورته کې د جمع علامه استعمالېږي درزار دې زما اورم کنه دې اورم کله درزاري درس تاسو نه زده کوئ درزار به وي ها نو پدې کې درواله ضرب کا مثال پدې کې ماینس دا مثال کوم دا اول جمع کونو 2 5 و ضرب سلور نهیش ماینس 3 د دې جواب نونس اوس په دې کې موږ سره دا جواب ټیک دی که غلط دی صحیح دی را موږ سره ځکه چې د دې اصلي استعمال په دې طریقې سره هلته اول د جمع علامه راغلې ده خو لومړی محاسبه د جمع نه کېږي ځکه په قانون کې جمع د ضرب نه وروسته ورا اول ملټیپلیکیشن دی بیا ایډیشن دی نو دلته په ایکسل کې دی اول ضرب کړی دی بیا دویم علامې ته کتلې دي نو دا ماینس د جمع مخکې ده نو ورپسې نیکسټ د ماینس په ځای باندې جمع کړي او په آخر کې د چې کړی دي ماینس کړی نو چې کله زه د انټر کوم اتوماتیکلی هغه جواب ټیک راشي ځکه چې دی اول څه کوي اول د څه کوي چې دا سلو 15 سره به سلو روالي سلو 15 کې شل بیا جمع 2 22 ماینس 3 ا جواب موږ سره بیا ماینس راشي نو کلم چې تاسو یو محاسبه کوي دا غیر لپاره ده او کوم ته نه پر دسی و چې په دې کې په کار موږ سره داسې دي چې محاسبه به اول د جمع وشي بیا د ضرب او بیا د ماینس نو کومه محاسبه چې موږ په ایکسل کې مخ کې غواړو هغه به تاسو په قوس کې نیسئ څه کې به نیسو موږ قوس کې چې کله چې دې انټر کما اتوماتیکلی جواب موږ سره د هغې چینج شي 25 راځي ځکه چې دلته اوس اولینۍ محاسبه د جمع شوې ده ورپسې د ضرب شوي ورپسې د ماینس شوي ده نو دا ډیفرنٹ محاسبې ځکه وشوي یا دوه قسمه محاسبې ځکه کوو چې دلته دا قانون چینج کېږي او دې سر کې تاسو ګورئ بریکټ دې بریکټ ته وایي ایکسپوننټ چې دی هغه کل په توان چې ورته موږ وایو دا علامه او دا نور تاسو پېژنئ نو بریکټ په سر کې ذکر راغلی دي هغه عملیه چې اولې اجرا کو هغه باید په چې کې سره شي هغه قوس ما دې تاسو ته پریکټیکل اگزامپل درکړو مثال کزل ته ولیکم چې دسه ولیکم آیټم ولیکم داغه قیمت داغه پرایس داغه یونټ داغه ټوټل
او داغي ګټه او تاوان. اوس کوم ټوټل روباس نو دي کې آسانه خبره ده، پرایس رواله ضرب کې په یونټ کې کو ګټه او تاوان روباسي نو به دا پرایس تاسو مینس کې د کاست نه ضرب به ته پچی کې گئی یونټ کې. اوس تاسو کو دا ریزلټ روباسي نو دا به غلط راوځي. اوس مونږ ته اصلا ریزلټ سی راوځي خو زمونږ د ریزلټ مطابق بنئ. ځینې وخت به سی چې دی به ریزلټ روباسي هغه سی خو هغه زمونږ د دغه بنئ. لکه پن راغلو 10 روپۍ 20 روپۍ خرڅو 2.5 خرڅ نو ګټه باید 20 روپۍ راشي نو ولې دې مونږ ته 0 راکړي. دا وجه دا چې دلته اول ضرب امپلیمنٹ شوی دی او وروسته ماینس، یعنې اولې 2 په 20 کې ضرب کوم یو دی نه ده ماینس شوی، اول ضرب شوی دی. که اول موږ ماینس غواړو نو موږ به را ماینس په قوس کې راونیسو. نو اوس صحیح شو که نه؟ اوس ګورې دې 20 نه ماینس شي دا ضرب د دې سره شوی دی، دا 2 پکې ضرب شوي دي نو 20 روپۍ ګټه شو. ماینس وشو وروسته بیا ګټه ضرب په چي کې شوله، ګټه ضرب په نو دلته ګوري همدغه خبره استعمال شو چې کومه مونږ یې سکو. دا به هر ځای کې نه استعمالېږي، ځینو ځایونو کې به یې مونږ استعمالوو. مثال زه به تاسو ته اګزامپل درکړم. لکه ما سره ټوټل سکور دی بیا آپټین سکور دی بیا پرسنټیج دی. زه څه وایم ټوټل سکور نه بلکې آپټین سکور رانه ضربو مې پسلو کې پرسنټیج د سلو نه راوځي کنه تقسیم ټوټل سکور. اوس ګورئ تاسو آینده کې ولیکئ دا سکور چې دي 400 دي او دې 433 نمبر یې وړي دي نو د پرسنټیج شپږ اتیا دي. خو که زه ډبل کلیک کوم نو اول ضرب دی بیا تقسیم دی. دلته اوله منې د چه اجرا کېږي؟ اول د تقسیم اجرا کېږي بیا د ضرب. نو په داسې ځایونو کې بیا داسې ضرورت نشته چې اول مونږ د ضرب اجرا کړو بیا د تقسیم، ځکه په کار همداسې دی مونږ. نو تاسې به دې ته سوچ کوئ چې محاسبه خو کوو خو زما نتیجه او ریزلټ څنګه پکار او دې کې د دې علامو استعمال ته به ګورو چې دا په کوم ځای کې په کوم شکل باندې استعمال شوي دي. نو بیا به ستاسو نتیجه او ریزلټ صحیح راځي. نو دلته موږ سره یو څو فنکشن دي دا هم زه تاسو ته تشریح کوم. سم دا یو فنکشن دی د جمع دپاره موږ استعمالوو. ګورئ موږ که دلته یو عدد ولیکو لکه دا زما عدد شي، زه ولیکم دا سیلري ده او دا زما بونس دی او دلته زه ټوټل روباسم. نو ایکول دا رواله جمع کړه دې سره دا مې یو طریقه ده خو دې د فنکشن د لارې ونه شو، دا د فرمولې د لارې وشو. خو په دې کې یو که مثال دی چې ته ټکس ولیکې نو دې ته د فرموله ایرر درکوي ځکه دا ټکس او دا نمبر خو جمع کېږي نه یو بل سره که. خو که همدغه طریقې مثال زه په فنکشن باندې کوم نو ایکول ولیکه او بیا ولیکه SUM. فنکشن کې او فرموله کې فرق دا دی چې یو خو به د فنکشن د نوم نه وروسته خامخا دا قول شروع کوئ، خامخا ضروري دا به شروع کوو مونږه او بیا به راځو دا دواړه به انتخاب کو، سلیکټ به کو پکې انټر به کو ډایرکټ به مونږ ته ریزلټ راځي. اوس که دې کې زه ټکس ولیکم نو دې به جواب چې دی 20 راکوي ځکه د فنکشن په واسطه باندې هغه عدد جمع کېږي کوم چې صحیح کوم چې غلط یې هغه سره جمع کوي نه. نو دې فنکشن کې خوبي دا ده چې مونږه یو خو دا چې غلط دغه نشي جمع کولی. دویمه مسله دا ده چې کله تاسې فنکشن شروع کوئ نو د فنکشن نوم او بیا د هغې نه وروسته قوس دا دو شیان به یاد ساتئ، هغې نه وروسته به نتیجه ده. تاسو ورځ د مقصد باندې که نو دا فنکشن هم ایس کېږي
او قرار دي جنه نشي کولی نو دې لپاره راشي په دې کلیک کا انټر یې کا خلاص. درې والا طریقې صحیح دي، چاره طریقه تاسو استعمالوله استعمال کوي. په دې کې دا سم چې کوم فنکشن موږ سره دی دا اس یو ام والا فنکشن، دا چې کوم فنکشن دی دی چې فنکشن هم لري فارمول هم لري. خو دلته موږ سره هغه فنکشن نشته، په ایکسل کې هم نشته دی، ډایرکټ دلته نه منشن کړي. که موږ دلته مثال داسې ولیکو چې مثال منث، دا هغې نه وروسته ولیکم ټوټل سیلري. مثال د 3 میاشتو سیلري پاتې ده، څو میاشتو سیلري پاتې ده؟ اکول زه غواړم چې د 3 میاشتو سیلري او 3 میاشتو بونس جمع کړم. نو داسې معاملې بیا موږ په فنکشن باندې نشو کولی. ګورې فنکشن او فارموله کې فرق یو دام دی چې هر یوه محاسبت داسې په فنکشن نشئ کولی، هغه به بیا حتمي موږ په څه باندې کوو؟ په فارموله کې. مثال ګورئ اکول سیلري جمع بونس ضرب چی، دا جواب صحیح دی؟ اوس دا غلط دی که نه؟ موږ سره 650 روپۍ راځي، خو دا 3 میاشتو دي. نو دا 3 میاشتو سره په هغه بونس چې ته راوالې نو 3 میاشتو 680 روپۍ راځي او سیلري 60 روپۍ، نو دا 60 روپۍ راشي. نو دلته بیا تاسو سره هماغه خبره ده چې دا به بیا په څه کې سالو د جمع والا خبره 690. نو ځینې خبرې چې کومې دي هغه بیا په فنکشن باندې نه کېږي، نو هغه بیا په فارموله باندې خامخا کوو. د ضرب والا خبره زه کوم، که چېرته مثال یو 2 عدد سره ضرب ومونږه، لکه زه ما سیلري ده مونږ سره، خو د هغه د 3 میاشتو سیلري ده، ټوټل سیلري ده، د سیلري ده او د 2 میاشتو سیلري ده. نو اکول پراډکټ ولیکه، پراډکټ پراډکټ د یو فنکشن دی او دا صرف د ضرب دپاره استعمالیږي. بس پراډکټ فنکشن موږ صرف د ضرب دپاره استعمالو. چې کله ولیکو پراډکټ بیا دا کول شروع کو او بیا دا دواړه انتخاب کو او انټر یې نو پراډکټ څه وکړي؟ دا راوالي ضرب په 3 کې جواب تاسته درکړي. بلال هغه کلاس وګوره اخر کې استاد شته که نه؟ نو دا فنکشن استعمالیږي. اوس که دې کې مثال نور عددونه یا ضربول تقسیمول دا ټولي، نو بیا خو دا کار نشو کولی. بیا به څه استعمالو مونږ؟ بیا فارموله استعمالو. فارموله ډایرکټ هم استعمالولی شي، دا راوالی ضرب یې کوي په دې کې. صحیح شو که نه؟ دا شان کوم کلاس کې نو دې لپاره دا دلته نشته دی. دا پراډکټ فنکشن مې ځکه تاسو ته تشریح کړو. ایوریج موږ اوسط ته وایو. ایوریج څه ته موږ وایو؟ اوسط. لکه زه به تاسو ته څه وایم چې یو څو کارکوونکي یا بزنسمین دي، لکه مثال احمد دی، کمال دی، نور دی، سجاد دی، زاهد دی. که دغه نفر چې تراشي او دې سرمایه گزاري وکړي، اماونټ واچي، دا پیسې شوې، 2 پیسې دا شوې. که مساوي پیسې دا که زه ټوټل جمع کړم نو دا پیسې مې بي ډېرې پیسې دي، 2 پیسې شوې. دې یو وخت داسې وکړه چې ګټه یې وکړه. ګټه به دې کوي که نه؟ دې ټولو پیسې مثال 2,15,000 روپۍ وګټلې. 2,15,000 روپۍ وګټلې. دا 2,15,000 روپۍ تقسیمول دي په دې نفرو باندې. و دا څو نفره دي؟ 15. پر بزنسمین چې کوم دی
د هغه اماونټ سونه رسیږي نو تاسو په ډایرک کوم چې دا راوړو تقسیم کو پسو باندې 500 باندې نو 900 روپے رسیږي خدا جواب څه صحیح نه دی چې دلته دوه پیسې مختلفې دي زکات چې چا به زیاتې پیسې چولې چا به کمی هغه ته به د هغه پیسو مطابق ګټه ورکول شي صحیح ده کنه په زما 10 روپۍ دی او د بلال 50 روپۍ دي او د درې پیسو 40 روپۍ وګټلې نو دغه باندې چې شل بزالم شل بدی دي زبر 10 روپۍ ګټلم او دی بل 50 روپۍ ګټلې فاسته استوای مدی ته اوریج وای ځکه دا منځنی اوسط شو کنه تقسیم پر 500 شو 900 زره دی اوسط او کدا د فنکشن په واسطه باندې کې نو ایکوال ایوریج او د ایوریج نو ورسته به تر والی اوس ګوري دا څه شو کولای ډایرکټ دا انتخاب کو انټرویو د څه شو کولای مونږه دا په خپل یو اوسط دی اوس کومه پر ایگزامپل اوسط روباسو ناغه به ډیرو پیسو نه راوځي چې هغه په مختلفو ځایونو کې لیکل شوی د فنکشن په واسطه باندې د فنکشن په واسطه باندې به ایوریج څنګه روباسي ایوریج به داسې روباسي د دې پیسو منځنی اوسط څه شي یو له کوله زره شپږ ساده د دې شری منځنی اوسط دا پیسې چې مطلب راټول کی او بیرته تقسیم پر 15 کې نو دا د منځنی اوسط برابر دی نو فنکشن چې کله تاسو ته اوسط روباسي هغه اوسط په 200 اعدادو نه او کچې ته مثال منګه غواړو چې د فنکشن نه علاوه ډایرکټ اوسط روباسو نو به د سینې شو کولای چې د 100 اعدادو نه روباسو هغه اعداد به یو ور جمع کیږي به هغه تقسیم پر هغه نه پرو کیږي سونه پر چې په 500 مثال 500 باندې تقسیم کوم هغه رزلټ بتاست نه یا ټوټل تقسیم پر 500 او یا ایوریج ولي کې فنکشن او هغه ټول عدد په کې سلیکټ کې انټر کې تاسو ته ما اوسط نو منځنی اوسط تاسو معلوموي دا غیر پرزه تاسو ته دا طریقہ استعمالوي خردا هغه کمپلیکیټډ کې یو سټوډنټ مثال پڑھول راشي داغه سبجیکټ کې لکه مثال میث دی دری دا پښتو دا انګلیش دی هیسټری دا فزیک دی کیمستري دا دا نمبر دي دا مختلف نمبر ویوړي دا شي ټوټل څو نمبر راځي دا راشه جمع کا مثال دا د ټوټل نمبر اوسط معلومه مونږ کنه ایوریج د دې سونه دی ایوریج د دې تاسو ګورئ نو ایکوال ایوریج دا نمبر به انتخاب کی انټر به سلو سره اشاره په و 50 ځای دی او کله چې وکړو چې دا څو سبجیکټ دي و نو ایکوال ټوټل تقسیم سو و واره نو دلته دا فنکشن ما ترا کړی دی کوم چې تاسو سره دی ورش بنامه باندې پدیم کلیک کولای شي ورته دا ټوټل راغلی دی نو باید دا ټوټل په کرانش ها اوی درازم لږ نو دا ټوټل باید په کرانش اوس ګور دی اتا ایوریج راکې غواړي دا ټوټل مو سره نو دلته به تور ته ایډیټ وکا دا روپ تری ولسمه پوری راګه نو دلته به ولسولې کما زه نو چې کله انټر کما او ما اوسط منتظر راځي اوسط په دې باندې معلومیږي پرسنټیج چې دی وزر سلونه اوسط معلوم شوی دی نو ایوریج او د پرسنټیج ترمنځ به فرق نه او چې کله اوسط چې دا اکثر د سلونه زیات می او پرسنټیج د سلونه زیات بالکل نه نو چې کله زوري کما غواړم پرسنټیج معلوم کما نو تبراشي دا څو سبجیکټ دي و نو دا 312 بروالی ضرب کې سلو کې تقسیم به په وو کې
یا تقسیم به په 100 کې ځکه یو سبجیکټ سل نمبر لري نو انټر به کوی د پرسنټیج نو دواړه یو شان ولې راغله ځکه چې دا پرسنټیج او اوسط دواړه موږ د سلو نه معلوم کړي د دې وجه نه یو شان دي که چې د سلو نه نمبر زیاتېږي نو بیا چې د اوسط زیات راځي پرسنټیج به بیا خامخا سلو نه زیاتېږي یا به سلو نه کم یا به سلو سره مساوي نو دا پرې کې ایوریج فنکشن دی یو کاونټ فنکشن دی لکه ما ته وایي چې یو نفر ټوټل پیپر ټوټل څو سبجیکټو کې ما ایگزام ورکړی دی صحیح شو کنه نو د سبجیکټ یو بزیتی نو ایکول کاؤنٹ ولیکا او شروع کا راشدہ انتخاب خودل تبا نمبر انتخاب ہوئے ٹیکسٹ دا ذکر نمبر شمیرے لے شی بس چکلے سے انٹر کم مات ہوئی سو سبجیکٹ دی کردی پسی بانے ٹیکسٹ شمیرے نمبر دا سر بالکل تو نہیں لکل شوے مثال لا شمارے نشتا نو بے بس کے بے با ایکول ولی کی کاؤنٹ بولی کی بے با اے ولی کی واسا کاؤنٹ اے اینا مطلب ہے چې الفابیٹک حروف نو چې کله تاسو دا سلیکټ کړئ او دا ټیکسټ سلیکټ کړئ اوس نو دې بیا مو شمیرې وسه نو دا فنکشن یې استعمالېږي دا کاؤنٹ اے فنکشن دلته نشته دلته صرف کاؤنٹ نمبر دی نو دا چې شمیرې هغې دپاره دا او که ټیکسټ شمیرې د هغې دپاره او بیا دې کې صرف یوه خبره ور اضافه کړو هغه څه ده count share count share count error اینا څه مطلب دی الفابet وایي کنه وایي کنه ها هغه مې پرې ورځ کاغه خبرو باندې توس نه پي بیا ته کوم ان شاء الله صحیح ده تاسو اوس دا ذکر دا غټه خبره میکسیمم او مینیمم لکه زه میرا پدې کې هغه سبجیکټ باید معلوم شي چې کومې زیاتې نمبر چا پکې وړي دي صحیح شو کنه ټاپ سکور او دلته بل څه ولیکم ټاپ سکور دی بل باټم سکور کم او زیات سکور کم یو هغه سبجیکټ ما ته وښیه چې په هغې کې ما زیات یا کمې نمبرې وړي نو زه لیکم ایکول ټاپ سکور لپاره به ولیکم میکسیمم دا به ټول انتخاب کړو 55 پکې څه دي تر ټولو زیاتې نمبرې دي ایکول بټم سکور مینیمم 10 دا پکې تر ټولو کم ته معلومولی شي چې زما کمې نمبرې کمې دي او زیاتې نمبرې کمې دي کېدای شي دا میت کې تا اتیا نمبرې ویسي نو بس ټاپ نمبرې دې اتیا شي کېدای شي دې کیمسټري کې ته مثال 2 نمبرې ویسي نو بس کمې نمبرې دې 2 شو ورسې مطلب باندې داسې که نه نو دا دو فنکشن د دې لپاره استعمالیږي چې مونږه څوک ور باندې مونږه ټاپ او بټم نمبر سکور پی معلوم کړو یو خبر دلته تخایم هغه را چې مخکې من درته ویلی و چې ګوره مونږ اکثره ولیکو چې 2 جمع 2 یا 2 جمع ارس چې ته جمع کې نو دا ما په 2 طریقو باندې وکړو یو ایکول سم دا مې راواخیسته او یا دا که مثال همدغه زه جمع کوم نه ایکول دا جمع دا نو دې چې کله ته انټر کې اتوماتیکلی دې کار جمع وکړي نو دې دوه طریقو کې فرق شته نشته که نه یا به په فنکشن باندې کوو یا به په فارمولا خو که مثال همدا دوه اگر ضربو نو ایکول پراډکټ دا دواړه به سلیکټ کړم انټر به او که زه ولیکم چې ایکول دا ضرب دا او انټر یې کړم نو بیا هم څه فرق خو دلته تاسو سره یو ماینس دی یو تقسیم دی چې د دې لپاره فنکشن په ایکسل کې نشته دی به یوه طریقه استعمالي او هغه صرف د فارموله طریقه به استعمالي
به خپل جوړولې شو خو په لاره اکثر نه لري دا فنکشن اکثر کې چې کله ته دا رواني تقسیمې به د ډایرکټ فنکشن نشته دی لپاره کدا ماینس کې ناغیر لپاره بدلته ماینس علامه دی انټر بل کومه طریقې نشته تاسو نو پښتنه کوي چې د دې څلور عملیو لپاره کوم یو ته فنکشن شته نو جمع او ضرب لپاره شته نور لپاره نشته فنکشن خو دنیا فنکشن دي پرسته تاسو وې خدا نور خبرې دي دا دې څلور عملیو والا خبرې نه دي نو دې څلور عملیو کې بیا دوه لپاره فنکشن شته او دوه لپاره نشته په خپل جوړوي شروع ست برایش نو دا اصلا کې د دې متعلق یو څو خبرې شوې مور فنکشن کې به نور فنکشن دي نو دا نور فنکشن بیا ټول په فارمولس کې شته صحیح ده کنه دا وسمون اخرنه درس دلته نه وندل کنه دې کې تاسو دا پنځه فنکشن چیز ده کې دا غټه خبره ورسې تر دې پورې تاسو وختونه هونشته بس دې باندې باندې پریکټیس وکړئ کدا ضروری دي نیکسٹ ټایم به ان شاء الله به دا یو ټاپک پاتې دی په هوم ټایپ کې ډبل کلاس کې توای منو بیا بل ورځ ان شاء الله انزر کړو